وخت مو پخیر دوستانو، خدای دې چې روغ جوړ اوسئ. دغه ګاونډیانو سره پر پوله باندې دا کومې ستونزې چې د څه مودې سره روانې دي، طبعا چې نظامي اړخ نه پرته اقتصادي برخه کې دواړه اړخه بالخصوصا دوه اړخه پښتنو ته ډېر افغانانو ته ډېر تاوان دی. خو یو خبره ده چې تریخ غړپ تېرېږي، تریخ غړپ وروسته هغه تریخوالی هم بیا نه احساسېږي، ځکه وخت نیسي. په اوسني حالت کې زموږ افغان باغوانانو ته زراعت په برخه کې ټول بزګرو ته ډېر غټ تاوان په دې اوښتی چې له بده مرغه چې په هغه اندازه چې اړتیا شته په وطن کې سړو خونو ته، هغه اندازه موږ سړې خونې هم نه لرو، او یا پرته له دې ګاونډي د نور ګاونډیانو سره زموږ هغسې راکړه ورکړه عادي نه وه لکه څنګه چې د پاکستان سره عادي وه. خو دا تریخ غړپ تېرېږي او باید یو ورځ داسې سوي وای، ځکه چې همیشه زموږ دغه ناپاکه ګاونډي چې کله هم ورباندې فشار راغلی دی، یا زموږ د کډوالو څخه خپل په حساب بغضو کې نه ویستلې ده، او یا د تجارت په برخه کې زموږ بزګرو دود، او همیشه د دغه دوه برخو څخه دوی د یو ابزار په حیث باندې کار اخیستی. پوهېږو ستونزه به یې تجارانو ته، بزګرو ته، خو دا یو د اوس لپاره یو ښه پرېکړه ده. دا په دې باندې ښه پرېکړه ده چې حد اقله هغو ته هم دا څرګندېږي چې دا خلک پرته له موږ هم ژوندي پاتې کېدلی شي، پرته له زموږ اقتصاده هم هغوی خپل تجارت مخ ته وړلی شي. لږ مخکې مې یو کلیپ وکته، یو پاکستان د جغرافیې څخه یو کس وایي چې په دې کې افغانان ډېر تاوان کوي. پرته له شکه چې تاوان به کوو، خو کېدای شي تر موږ زیات د هغو تاوان زیات وي، ځکه حد اقله موږ پرته له دوی د 5 نور هېوادو سره هم پولې لرو چې په لویدیځ کې مو د ایران سره ښه تجارتي اړیکې دي، هلته په شمال کې د تاجکستان سره ښه، د ترکمنستان او دو سره ښه دغه لرو، تجارت کې دهلیزونه مو خلاص دي، او د هوا د لارې هوایي دهلیزونه هغه دي اوس خو تر عربو پورې هم زموږ ننده میوه ورسېدله. نو حکومت خو مسلکي خلک په دې برخه کې باتمن هغه بدیل لارې ښه ارزولي یې ورته معلومه به وي. زما د نظره تر بل هر وخت اوس که چیرې پر سړه خونو باندې نور هم پانګونه وسي، چې سړې خونې نورې هم زیاتې سي، که څه د نظام په حساب د هغه د ادرسه کېدلی سي، هغه وکولی سي چې سړې خونې جوړې کړي، او که نه دغه شخصي سکتورونه دي، ځینې تجارتي شرکتونه دي، شخصي سکتور کولی سي چې په دې کې خپل پانګونه وکړي او سړې خونې زیاتې کړي، ځکه سړې خونې زموږ تاسو تازه میوه د فصل میوه کولی سي تر ډېره بریده دا خوندي وساتي، هر وخت چې د مارکیټ او د بازار اړتیا وه هغه ته یې عرضه کړي. نو بل ښه لاره دا هم ده چې زموږ تاسو افغانان په ټوله کې افغانستان د وچې او بندي میوې څښتن دي، او وچې او ننده میوه لرو چې هغه نړیوال بازار لري، نړیوال یې خوښوي. ډېره میوه دغه ننده میوه هغه وچېږي هم په ښه شکل، لکه شفتالو دي، لکه حتی خټکي و، ډېره داسې میوې دي چې د خپل طریقه لري. لکه دا اوس بازار کې انګور دي، د دوی ښه وڅکي جوړېږي چې هغه ښه نړیوال بازار لري. نو که چیرې سړې خونې نورې هم زیاتې سي، دلته به نور هم په تجارتي لحاظ هم خپلواکه اوسو، نور به مو هم څوک تر خوږ ګوتې نه نیسي. او بل رومیان دي، دا اوس پیاز دي، دا هم وچېږي، دا چې وچ سي هم ښه بازار لري، کارېږي. زموږ تاسو په وطن کې زیاتره دوستان د دغو ترکاري بابو یا د میوه جاتو استفاده په هغه وخت کې کوي چې د هغو فصل نه وي، چون وچه‌یي او طریقې ورته معلومه ده. نو هغه دی، نور بندرونه لرو، باډرونه لرو، دې ته به زړه نه خفه کوو.
خفه دي هغه خلک اوسي چې تر موږ ډېر تاوان کوي، او خفه دي هغه خلک اوسي چې هېڅکله سیاسي انګیزې د تجارتي انګیزې سره دا دوی سره پرتله نه کړي، همیشه دا ګوته څنډنه موږ ته سوي. خو نن یو ښه وخت دی چې همدا شان نور هم راټینګ کړي. زموږ د طبابت، زه د یو ډاکټر په حیث وایم، زموږ په طبابت کې چې درملنه کوو یو ناروغي چې نه روغېږي، یو ناروغ چې هغه ناروغي نه رغېږي، هلته درې اساسي عمده مشکلات چې موږ احساس کوو، چې موږ تجربه کړي، چې موږ ته معلوم دي. هغه دا دي، یا دا چې ډاکټر کې ستونزه وه، تشخیص یې سم نه دی کړی، یا دا چې ناروغ ته دوا درمل توصیه کړي، ناروغ همکاري نه ده کړې، په خپل وخت په خپل ډوز باندې دوا نه ده کارولی، یا دا چې د درملو کیفیت، هغه څه چې بازار ته وړاندې سوي، څه چې یو ډاکټر د هغه مقدار له مخې تصمیم نیسي چې دغه شخص په دغه وزن، په دغه سن و سال کې باید دغه ورته ورکړم، هغه څه نه دي کوم چې په هغه پایکاټ یې په هغه شي باندې لیکلي. نو دې کې یوه ستونزه په ډاکټر کې ده چې سم تشخیص، او دوه نورې ستونزې دي برته درمل او کیفیت خبره ده. نو که همدې ته هم راسو، دا زموږ اکثره ډاکټر صاحبان چې د ځینې مشکلاتو سره مخ دي، هغه دغه د درملو مسله ده. نو په ټوله کې ښه ده چې د دې مخه هم ونیول سي. نو بدیل لاره یوه دا هم ده چې په افغانستان کې نور هم دا اجازه ورکول سي، دا ملا د شخصي سکتور هم د دولت لخوا څومره چې دوی په واسطه د وتړل سي، تر څو خپل کم درمل چې په افغانستان کې اوس تولیدیږي، د هغو نه علاوه چې کوم ته نور اړتیا د هغه اقلامو ته هم اجازه ورکړي چې هغه هم په خپل وطن کې موږ تاسو خپل شخصي سکتور په ښه کیفیت سره د بازار ته عرضه کړي، او که نور هم د ګاونډیانو لخوا څخه دغه سترخوږ ګوتې نیول کېږي چې هغه بیا جواب هغه ته مو خپل په تولیداتو باندې ولرو. نو زړه به دې ته نه خفه کوو، دا حالات دې راځي، تجارت یو نظام ملا ورته تړي، اقتصاد یو نظام ملا ورته، پرته له اقتصاده خو هېڅ نه کېږي. خو په ځینې وخت کې سخت شرایط، سخت تصامیم، دا هم زړور زړه غواړي، او باید یو ځای یو داسې قوي تصمیم ونیسي چې هغه په دري کې یا فارسي کې یو متل دی، باید ځینې وخت سبک و سنګین وکړي. که سبک و سنګین ونه کړي نو بیا نه کېږي. خلک به هر څه وایي، خو زما په هاند باندې یو د افغانستان د ټولنې د یو غړي په حیث باندې دا وایم چې په اوسني حالت کې داسې غوڅ پرېکړه که څه هم تاوان لري، ولې غټه راګرځي. مننه، ښه وخت.